اختر مرز یتیمان ورته ژاړيږي خدایا نمی کالشتا نمی خوب پلار جان هیریږي خدایا زمونږ وطن کې د هر وخت دلته جنګونه ګرانه زمونږ وطن کې د هر وخت دلته جنګونه ګرانه زمونږ ښکلي ځوانان د چا هیریږي خدایا نمی کالشتا نمی خوب پلار جان هیریږي خدایا جوړې بخیري خیر خیري ژوند خیري خیر مولي جوړې د ماشومان د پرام سبټونه شون کور دي خدایا نمی کالشتا نمی خوب پلار جان هیریږي خدایا و خدایا هر وخت دلته کونډې یتیمان ژړېږي و خدایا هر وخت دلته کونډې یتیمان ژړېږي هغه درنې جنازې ترې روانېږي خدایا نمی کالشتا نمی خوب پلار جان هیریږي خدایا اختر مرز یتیمان ورته ژاړيږي خدایا نمی کالشتا نمی خوب پلار جان هیریږي خدایا زمونږ ښکلي اخترونه په سلګو تېرېږي زمونږ ښکلي اخترونه په سلګو تېرېږي خدایا تر څو به یتیمان در په در ځورېږي خدایا نمی کالشتا نمی خوب پلار جان هیریږي خدایا اختر مرز یتیمان ورته ژاړيږي خدایا نمی کالشتا نمی خوب پلار جان هیریږي خدایا اختر مرز یتیمان ورته ژاړيږي خدایا نمی کالشتا نمی خوب پلار جان هیریږي خدایا زمونږ وطن کې د هر وخت دلته جنګونه ګرانه زمونږ وطن کې د هر وخت دلته جنګونه ګرانه زمونږ ښکلي ځوانان د چا هیریږي خدایا قدرمن دوستانو تاسو ولول چې موږ بازار ته تللي وو دغو ماشومانو کالي هر څه وشول خو مور بیا هم نشته خپل کار پسې تللې ده خو ډېر ښه کار شوی چې نن مور نشته دلته تر څو چې مور راځي موږ به هغه نیمګړي کارونه چې په دې کور کې دي هغه پوره کوو انشاءالله موږ سره پاتې شئ تر څو دا ځل چې مور راځي هغه رقم مور به نه وي چې دلته به ژوند بدل شوی نه وي دلته به ژوند بدل وي دلته به هر څه بدل وي مور به د خوشحالۍ احساس کوي مور به خپل اولادونه شاید ډېر وخت په داسې حالات کې نه وي لیدلي دا هر څه چې کړي د ټولو هېوادوالو مسافرونو کړي دا ژوند خلا تاسې بدل کړی دی راځئ دا خوشحالۍ موږ سره بدل کړئ موږ سره واوسئ جنازې ترې روانېږي خدایا نمی قدرمن دوستانو دغه دروازه چې دا د غربۍ همدغسې دروازې دي نو یو شی هم نه لري فقط چې زور یې کله چې خلاصېږي نو اختر مرز یتیمان ورته ژاړيږي خدایا نمی کالشتا نمی خوب پلار جان هیریږي خدایا زمونږ ښکلي اخترونه په سل
څو بیات امام در پودر زوري کی خدایا نمی کارشتا نمی خوب لر جان هیری کی خدایا اختر مرا زیات ایمان ورته ژاړي کی خدایا نمی کارشتا نمی خوب لر جان هیری کی خدایا اختر مرا زیات ایمان ورته ژاړي کی خدایا نمی کارشتا نمی خوب لر جان هیری کی خدایا زمونږ وطن کې د هر وخت دلته جنګونه ګرانه زمونږ وطن کې د هر وخت قدرمن دوستانو دغه د نیمګړي کارونه پوره شول د دغې کورنۍ هغه حالات بدل شول کوم حالاتو کې چې دوی ژوند کولو د دوی د کور ټول وسایل وشول کټونه وشول کمپلې وشولې توشکې وشوې پکه وشوله شمسي او لیټونه هر څه د کور وشول اوس مور ته انتظار یو چې مور کله راځي واقعا چې مور به دا چې حیرانوونکې خوشحالي وکړي چې موږ داسې ټولو به حیران شو ځکه چې دلته ژوند بدل شوی دلته هغه پخوا ژوند نه دی مور تللي د خپل اولادونو دپاره بیا هم هڅه کوي او کوشش کوي چې دوی دپاره ډوډۍ پیدا کړي دغه مور نه ده خبره چې نن به زما د ډوډۍ راټولولو اخرنۍ ورځ وي د دغه مور په ژوند کې چې بدلون راغلی دا ستاسو د بااحساسه ورونو په برکت باندې راغلی مور به نور اړ نه وي چې کور په کور وګرځي او دغه ګلالیو ماشومانو ته ډوډۍ پیدا کړي مور به نور د دغه بچیانو خدمت کوي کوم بچیان چې د خپلې مور خدمت نه بې برخې موږ هم نور مور ته د زیرې په ډول بیرون ځو هلته انتظار پاتې کیږو تر څو چې مور راځي په مور باندې نور دغه کوچني ماشومان زیری کوي چې مورې نور هغه پخوانی کور نه دی کور بدل شوی موږ سره پاتې شي قدرمن دوستانو تر څو چې مور راځي د موږ د انتظار شیبې هم اوږدېږي خو تر هغې حوصله کوو تر څو مور راشي او مور د داسې یو حیرانوونکي زیري سره مخ شي چې په ټول ژوند کې د دې فکر کې هم نه و دا زیری موږ سره پاتې شي خدایا تر څو بیات امام در قدرمن دوستانو هغه د مور روانه ده خو مور به د اخرنۍ راتلګ وي مور به نور کور په کور نه ګرځي مور راغله اختر مرا زیات ایمان ورته ژاړي کی خدایا نمی کارشتا نمی خوب لر جان هیری کی خدایا اختر مرا زیات ایمان ورته ژاړي کی خدایا نمی کارشتا نمی خوب لر جان هیری کی خدایا زمونږ وطن کې د هر وخت دلته جنګونه ګرانه زمونږ وطن کې د هر وخت دلته جنګونه مور ته منډې وهي ماشومان چې مور یې موږ ته نوي کالي شوي دي دوی د کالۍ سره نوي دي پخوا یې پردي کالي اغوستل ټوټه ټوټه کالي اغوستل وړکې جلکۍ دومره خوشحال دی ډېره مننه یې تاسې نه ډېره دونه خوشحاله یم چې دا تاسو د وړکې ته جلکۍ ته جمعې وکړلې خوشحال مو کړل اختر ته مو کالي ورته پیدا کړلو تاسو نه زه ډېره خوشحاله یم ډېره مننه یې تاسې نه تاسې دې پوره به زورې پوره غوښتي وو چې دا ماشومان د وروشي جمعې مو ورته کړې بالکل مورې موږ همدغې دپاره ولې چې دوی موږ باندې حق درلودل نو دوی هم زړونه لري دوی هم ماشومان د هر څه ته زړه کېږي د دوی حق موږ ادا کړی موږ نور څه نه دي کړي مورې بس تاسو نه ډېره مننه چې د چا ما سره ښېګړه کړې وي چا ما سره مرسته کړې وي الله پاک د اجرونه ورکړي امین راځئ چې دننه ځو ننه اطاق ته ها صحیح ده هغه درنې جنازې ترې روانېږي
خدایا نمی کالشتا نمی خود پلار جان هیریگی خدایا دا سره د کوټه وسه د کمبالي د کټونه د ریزک د وړه زه د دار به دار نه خلاصه شوم زه د سکولونه خلاصه شوم هر څه نه خلاصه شوم د ټولې موږ سامان ده خدای دې چا ده پلار جان هیریگی خدا مورې دغه ټول شیان ستاسو دي ها دا چې موږ داسې مسلمانان یو مسلمان په بل مسلمان باندې رحم کوي ستاسو غږ چې خلکو واورېدو خلک واقعا ډېر ودردول نن هغه مسلمانان وروڼه او خویندې خوشحاله وي چا چې موږ سره په دغه برخه کې کومک کړی نن یوې مور ته داسې شیان رسېږي چې دې خپله وویل شي دا ما هېڅکله هم نه و لیدلي دغه شیان مورې دا ټول شیان ستاسو دي یقین دې راځي بس الله د توستا اجرونه دې کوي مګر انسان ته اجرونه وکړي چې زه د دار په دار سون نه خلاصه شوم زما وړه ماشومان په کور کې کېناستل خپلې جامې ټپۍ شولې د سیلون سیال شولې موږ د خلکو نه کمزوري وشو اوس ښه شو که نه مورې تاسو د خلکو نه ولې کمزوري وای په څه شي کمزوري ورله چې جامې نه وي د وړکي جلکۍ وو شی نه و نو زه ډېره په شرمېدم خلکو خپلې جامې ولاتېدلې قدرمنو مسلمانانو وروڼو تاسې ولیدل چې د دغه کور هر څه وشول د کور لومړني ضرورتونه یې پوره شول د دوی دپاره د 2 میاشتو دپاره خوراکي مواد هم آماده شول دا هغه کورنۍ وه چې 4 ورځې وړاندې موږ د دغې کورنۍ حال له تاسو سره شریک کړی و په دې 4 ورځو کې د دغې کورنۍ دپاره د موږ با احساسه وروڼو او خویندو 1,46,000 افغانۍ موږ ته راولېږلې په دې 1,46,000 افغانۍ کې ځینې کلدارې وي چې هغه موږ په افغانۍ باندې بدلې کړې ولې چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی تر څو مور ستړي نه شي چې هغه کلدارې بیا دي په افغانۍ باندې بدلې کړي له تاسو نه ځانګړې مننه کوو چې موږ هر وخت غږ کړی تاسې موږ سره بېشمېره کومک کړی له حده زیات کومک تاسې موږ سره کړی چې همداوس هم تاسې شهیدانې په دې 1,46,000 افغانۍ کې د دغه کور دپاره موږ هغه د کور لومړي هغه ضرورتونه چې وو هغه موږ اخیستي دي چې هغې باندې جمله مصرف راغلی 1,000 افغانۍ چې باقي افغانۍ دغې مور ته سپاره وو چې 1,15,000 افغانۍ کېږي په دغه باقي پیسو باندې به مور هغه کوم شیان چې دی ضرورت ورته لري په کوم شیان چې دی ژوند مخته بولی شي هغه شیان به مور ځان دپاره پخپله واخلي مور موږ ته ویلي وي چې زه د جامو ګنډلو ماشین اخلم خو دغه پیسې موږ ورکوو مور به ځان ته خپله هغه ماشین په خپله خوښه اخلي کوم چې د دې خوښ کوم باندې چې دې کار کولی شي مور ته 1,15,000 افغانۍ سپارو مور یې د 1,00,000 افغانۍ دغه ونیسه دغه د 15,000 افغانۍ دغه ونیسه دغه افغانۍ د ځان لپاره یو داسې د کار زمینه په مسیده که تر څو دغه ژوند دې مخته په لاړ شي ځینو وروڼو موږ نه غوښتنه کړې وه چې د موږ دغه ځایي نومونه صرف واخله چې یو ورور له سعودي نه موږ ته ویلي وو بل ورور دوبۍ نه ویلي وو یو سرجې نه د سعودي نه یو بل سپینګیري بابا کومک یې کړی و او یو بل ورور د اروپا نه و چې هغې څه انګلیسي تورې ما ته ښودلي وو خو دا چې روژه ده یاده مې ورته ما نه مې شته کړي نه دي هیله ده چې ورته پوه شوی وي ځینې نورونو غوښتل چې هېڅ نومونه یې خپاره نه شي نو دغه د تاسې امانتونه موږ مورکۍ ته وسپارل مورکۍ له تاسې نه مننه کوو چې د موږ د وروڼو او خویندو دغه کومک مو قبول کړلو کور مو ودان موږ تاسو ته دعا کوو ولې چې تاسې موږ باندې حق وو خدای دې وکړي چې تاسې حق موږ ادا کړی وي د دغه یتیمانو حق موږ ادا کړی وي چې دغه یتیمان په موږ باندې ډېر حق لري مورې څه ویل غواړې دغه وروڼو او خویندو ته مورې زه دا ویل کوم چې موږ حق یې پیدا کړلو دی ته د خدای د دې په دعا مو راویر کړي خدای دې په مخه وچلوي خدای دې کامیاب کړي زه چې 15 وخته لمونځ کوم زه به دی ته دعا وکړم چې چا مو مسکي خوري غوڅه کړې وي زه بېرته دعا وکړم زه ډېره دعا ورته کوم چې مو یې نستی نه خلاصه کړم زه خورم که زه په در خپلې زندګۍ وړولم زه دې پښتنانو سره پښتو اوس ویلی شم اول مې نه شو ویلی اوس ورسره ویلی شم زه ډېره ته نه خوشحاله یم تاسو نه خوشحاله یم دې نه خوشحاله یم خدای دې کامیاب کړي خدای دې په مخه وچلوي
د دې په دوا مری ویر کې خدای الولي منګلي ډاکې کې سری مو ته خلار کو سری مو زندگی جوړ کدار زندگی د خدای جوړ کی الله پاک دې په مخ وچی لوي الله دې کامیاب کی امين نو څه ته وایم نو تاسو دا خدای کامیاب کی دا خدای کامیاب کی مرکې ټول مسلمانانو ورونو ته دعا وکړه ټول به احساس ورونو ته دعا چې کومه کړی دی او چا چې موږ سره په هر ډول کومه کړی دی ټول مسلمان ته دعا وکړه بس ټول د خدای په مخ وچی خدای کامیاب کی امين ایوې دین ورونو خدای دې په مخ وچی لوي چې په دې په مو زړه باشي مو پاتیمون ورکه چې کوي زړه باز شولو د سر د خدای کومه کوي مور څومره خوشاله یې دومره خوشاله یم چې څومره یې دومره خوشاله یم چې مو نوې ته پای ورکه چې کوي ته پاتې شي نوې کلی به نوې په لوي کلی کې دل نوې داري سپالي دلې دي زه اوس ډیره ته خوشاله یم چې مو ورکه چې کوي خپل شول مو کوټه خپل شول دې سر نه یم خوشاله چې چا مو سره مرسته کړي عادت د خدای عبادت کیه په مخه وچی لوي چې مو زندگی خپل ګړه متاریونه پوتیم ورکی چې کمه خوشول دي څوک چپل تکته څوک بوټونه تکته دي ډېر خوشالتیا نه زه په خپل رجا نه پیګم دومره زه ساتو ته خوشاله یم مور د موږ هدف هم دغه دی چې تاسو داسې موږ خوشاله کړو د تاسو نه غربت چې تاسو موږ ډېر ځپلې تاسو ډېر موږ نه کړولې تاسو داسې احساس وکړئ لکه یو بل نړۍ کې شوی زه تل غواړم چې خپلو میندو ته داسې خوشحالي ورکړم چې هغه ډېره حیرانوونکې وي نو په همدې خاطر باندې ستاسو دغه ماشومان دغه یتیم بچیان مونږ بوتلل بازار ته دوی دپاره ټول هغه شیان چې د دوی خوښ وو د دوی په خوښ هغه شیان مونږ واخیستل بیا هم له تاسو نه مننه له ټولو قدرمنو مسلمانانو ورونو او خویندو نه مننه چې تل یې مونږ سره کومکونه او مرستې کړي دي دغه وه د نن ورځې خپرونه د مونږ دغې مرکۍ سره تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو خدای پامان رشتانه می خود پلار جان هیریږي خدایا اختره مرزه یتیمان ورته ژاړېږي خدایا نه می